عزتمند ورونو امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکلي دي چې کله یو بنده د الله جل شانه نافرمانی کوي نو د ځمکې هغه حصہ په کومه چې د الله جل شانه نافرمانی کوي هغه الله جل شانه ته عرض کوي وای الله مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ دا انسان ذات نه باسو او د کم اسمان لاندې د کم حصے لاندې چې د نافرمانی کوي دغه حصہ الله جل شانه ته فرمایي وای مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ په انسان باندې ورزيږو او د هلاک کو الله جل شانه ته وایي ای ازمکه او اسمان واوري کچرته دا بندستاسو یو تاسو پیدا کړی تاسو پرورش کړی وي نو بیا تاسو ته اجازه ده چې تاسو څه کوئ هغه وکړئ لیکن کچرته دا ما پیدا کړی یو زما بندي نو بیا زه پوه شم زما بنده پوه شه زه سره هر قسم معامله کوم او کچرته دا مسلمان بنده دا د ورځې ما ته راشه توبه وباسي نو زه به د ټول ګناهونه معاف کما مغفرت به نصیب کما او کچرته د ما ته د شپې راشي او ما ته توبه وباسي نو زه به کم د ټول ګناهونه معاف کما د مغفرت په صابون به ټول ګناهونه وینځم نو عزتمند ورونو الله جل شانه ډیر رحیم کریم ذات دی نو مسلمانانو د مغفرت د فرج کم به هغه باندې ګوري الله جل شانه فرمایي فل پیغمبر تا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم ما بندگان ته خبر ورکړي چې زه ډیر بخون کې مهربان یم